اتلسم: د ناممکن کلمه د خپلو لغتونو له قاموس څخه وباسئ. ناممکن یوه ورانوونکې کلمه ده. د ناممکن والي فکر په ځنځیري ډول د خپل تایید لپاره منفي افکار زیږوي. کله چې باور ولرئ چې دا کار ناشونی دی، ستاسې فکر په داسې دلایلو پسې ګرځي چې دا مطلب ثابت کړي. خو کله چې په دې باور ولرئ چې دا کار شونی دی، نو ستاسې فکر د هغوی کار د سرته رسولو لارې چارې پیدا کوي. کله چې وایي دا کار ناممکن دی، لیک دقیق سئ، ځکه څه شی چې پرون ناممکن و نن ممکن سوي دي. 100 کاله مخکې دیکه ویلي وای چې انسان به سپوږمۍ ته وخیځي، نو تاسې ته به یې د لیوني خطاب درکوي.